سلامونه افغان کډوالو ورونو، سلامونه او نیک کلمې منئ. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. کوم چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه پر 1 فبروري باندې د افغان کډوالو د اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د ایستلو خبره سوې وه چې د 1 مارچ تر میاشتې پورې دوی ټیم لري چې هغه به وځي، خو تر اوسه پورې نوی معلومات نشته. یوازې UNHCR او IOM خپل پر څپو باندې د حکومت پاکستان څخه دا غوښتنه کړې ده چې دا افغان کډوالو داسې ضرب الاجل ورته ټاکل کېدل او د دوی ستنېدل باندې باید د سره فکر او غور وشي، او دارنګه د شارپ د ادارې د خوا څخه د دوی چې کوم مشر دی د هغه د خوا څخه د پاکستان وزیر داخله ته یو اخباري بیان درخواست په شکل لیکل شوی، په هغه کې هم د افغان کډوالو د انساني او اسلامي همدردۍ په خاطر باندې خبرې شوې وي. او دارنګه زموږ افغان کډوالو بیا هم د دغه ویډیو د لارې څخه د پاکستان د مرکزي حکومت څخه زموږ په ډیر درنښت دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ باید ودرول شي، او زموږ افغان کډوالو ته باید دونه وخت ورکړل شي چې هلته په کور دننه کې دوی ته سہولیات ورکړل شي او دوی ته سہولیات برابر کړل شي، او کم افغان کډوال چې دلته میشت دي او دلته ټیم ورکول کیږي باید دلته هم سہولیات ورکړل شي. نو بیا هم زموږ د UNHCR او حکومت پاکستان IOM څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو که دلته مشکلات وي که په کور دننه کې وي باید تاسې درې جانبه پر دې باندې ناسته وشي، که د افغانستان حکومت وي که د پاکستان حکومت وي او که ملګرو ملتونه وي د ملګرو ملتونو څانګې وي، باید پر دې درې سره کښېني او درې جانبه ناسته وکړي، زموږ ټول مشکلات په نظر کې ونیول شي. بیا وروسته که زموږ په اړوند باندې کومه فیصله تاسې کول باید د انساني او اسلامي همدردۍ په خاطر باندې، تر څو چې زموږ حقوق پکې پایماله نشي، بیا موږ هغه ستاسې پرېکړې ته ښه راغلاست وایو. خو تر څو چې دلته اوسېږو باید زموږ د افغان کډوالو ستونزې ته د حل لارې چارې ولټول شي، خصوصا چې د کوم افغان کډوالو کارډونه بلاک دي هغه ریجکټ دي باید هغه ورته خلاص شي، د ECC کارډو والا په لاسو کې ټوکنان دي باید هغه کارډونه ورته جاري کړل شي، او د دوی چې کوم نوي بچیان پیدا شوي دي باید یا ودونه یې کړي دي باید د هغو رجسټریشن وشي، او کوم چې افغان کډوال دا وخت په کیمپو کې د روغتیا کوم بیچوګانې چې دي تړلې دي باید هغه ورته خلاص شي، د دوی ته د اوبو سہولیت ورکړل شي او د دوی په ایجوکیشن کې بهبود ورکړل شي. نو موږ ستاسې د ټولو که حکومتونه دي که ادارې دي چې چا زموږ سره د یو پنسل کومک کړی موږ د ټولو منندوی یو، خو بیا مو هم ستاسې د اسلامي او انساني همدردۍ په خاطر دا غوښتنه ده چې زموږ افغان کډوالو باندې تاسې رحم وکړئ، او زموږ د افغان کډوالو ژوندانه چې کوم دی هغه ته باید تاسې درناوی وکړئ او پر موږ مشکلات ته د حل لار ولټوئ. مننه.